ادعا کیږي چې د دې سرې غوا تر قربانۍ وروسته به ټول مسلمانان د خپلې لومړۍ قبلې څخه بې برخې سي. ویل کیږي یهودیان پلان لري چې په نږدې راتلونکي کې یوه سره غوا قرباني کړي ترڅو د مسجد الاقصی د ورانولو او د یهودي معبد یا هیکل سلیماني د ودانولو وروستی شرط پوره سي. یهود د خپلو مذهبي کتابونو سره سم په دې عقیده دي چې دې دنیا ته به مسیحا راځي او نړۍ به د 1000 کلونو دپاره د امن او سکون ساه اخلي. خو دا مسیحا به قیامت ته په ډیر نږدې وخت کې راځي، هغه وخت چې یهودو د مسجد الاقصی پر ځای د دریم معبد په جوړولو سره پوره آمادګي ورته نیولې وي. اوس نو د معبد د جوړولو هم خپل شرایط دي، هغه دا چې ټول یهودیان به د دې معبد د جوړولو له هیله او ارزو لري او د دوی هیله د دوی په توبه کولو معلومیږي او توبه داسې کیږي چې هغه کاهن چې د کلونو راهیسې و دغه پیښې ته آمادګي نیسي او د یهودو په اند ډیر پاک سړی دی یوه داسې غوا حلاله کړي چې بشپړه سره وي، یو تار هم بل رنګ نه وي پکښې، ان تر دې چې شنګورې به یې هم سره وي. تر اوسه به کوم بار ورباندې وړل سوی نه وي، نه به اوسار ورلیدلی وي او نه به یې بچه سوي وي. دغه ډول یوه غوا چې کله 3 کلونو ته ورسیږي دوی به یې د یوې داسې غونډۍ پر سر حلالوي او بیا به یې سوځي چې د سلیمان علیه السلام د معبد یا هیکل سلیماني د جوړولو ځای چې اوس مسجد الاقصی دی ورته ښکاري. د دې غوا ایرې به بیا د بهیدونکو اوبو سره یوځای کیږي او بیا به په دغه اوبو هغه یهودي کاهنان چې دیني مشري پر غاړه لري او هغه کسان چې د معبد په جوړولو کې به برخه اخلي لمبیږي او ځان به ورباندې په روحاني ډول پاکوي. په دغه مراسمو کې به په میلیونونو یهودیان برخه اخلي ترڅو د برکت څخه یې برخمن سي او ورسره په روحاني ډول پاک سي. تر دې وروسته به نو د معبد د جوړېدلو چارې پیلیږي. دا معبد چې د دوی په اند د تورات سره سم 3000 کاله وړاندې سلیمان علیه السلام جوړ کړ، بیا دغه معبد هغه وخت له منځه ولاړ چې بابلیانو یا عمالقه د جروسلم ښار وسوځاوه. په راتلونکي پیړۍ کې یهودو بیا دغه معبد جوړ کړ او د عیسی علیه السلام په وخت کې دا د نړۍ تر ټولو لوی معبد و. خو بیا په 80 میلادي کال کې رومیانو پر دغه معبد او ښار حمله وکړل او دا معبد یې وران کړ او د رومیانو په لاس تر بیا ځلې ورانېدلو وروسته یې دا دریم ځل دی چې یهودیان به یې ودانوي. پر دغه ډول شرایطو برابره د یوې غوا د پیدا کولو دپاره دوی ان یوه مستقله اداره لري او د دې ادارې مسؤلیت دا دی چې پر دغه شرایطو برابره یوه غوا په ټوله نړۍ کې وپلټي. دوی په 2015 کال کې یوه غوا پیدا کړې وه چې بیا په وروستیو شیبو کې یو تور ویښته پکښې پیدا سو او د قربانۍ وړ ونه بلل سوه. وروسته یې یوه بله غوا په 2018 کې وموندل چې په هغه کې هم بیا نور رنګونه وریښتان پیدا سول. وروسته دوی د امریکا په ټکساس ایالت کې د غواګانو د یوې ګوخانې یا فارم سره په اړیکه کې سول او هغوی هڅه وکړل چې د جینټیکي لاسوهنې په صورت کې دوی ته دغه ډول یوه غوا ور پیدا کړي. بالاخره دوی اوس 15 دانې دغه ډول ګسترې پیدا کړي چې یوه یې بیا هم په دې وروستیو کې د ټاکلو شرایطو څخه وتلې ده او دوی دا هره ګستره په $1,00,000 پلورلې ده چې ټول $15,00,000 کیږي. 15 ګسترې یې ځکه پلورلي چې یوه غوا په ډیره مشکله ټول شرایط پوره کوي، خو په 5 کې یوه ډیر چانس لري چې پر شرایطو دې برابره پاتې سي. د دې معبد د جوړولو بل شرط دا دی چې دوی به د معبد شاوخوا سیمه د ناپاکه انسانانو څخه پاکوي او د دوی په اند ناپاکه انسانان مسلمانان او عیسایان دي او همدا دلیل دی چې دوی نه د مسلمانانو پر نارینه او نه پر ښځینه نه پر ماشوم او نه پر بوډا رحم کوي. په فلسطین کې د غزې د جګړې څخه داسې ښکاري چې د دوی لوی او ماشوم ښځه او نارینه د مسلمانانو د ټولوژنې او د دې خاورې څخه د مسلمانانو د نابود کولو لپاره هڅې او کوښښونه کوي ترڅو د دوی د معبد جوړونې دوهم شرط هم پوره سي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د مسلمانانو په شتون کې به یهود څه ډول دا هیکل سلیماني جوړ کړي، آیا د دې ستونزې دپاره یوه حل لاره سته؟ ان 3 کاله وړاندې د ټوویا سګیو په نامه دغه یهودي داسې ځواب وایي: هو، ما د ځینو کسانو سره خبرې کړي دي او دوی وایي چې یوه ډیره ښه حل لاره یې ورته پیدا کړې. حل لاره یې جګړه ده، شخړه ده او بمبارۍ دي. د دې ستونزې حل لاره خو ډیره اسانه او ساده ده. داسې پوښتنې مه کوه، دا ډیره ښه حل لاره ده. As they die today, how will these rival claims, Jew and Muslim, coexist? And how does an archaeologist work in such a complicated environment? Does this man hold the solution? Yes, I spoke with some of the people and they say, it's too good. We want a war. We want fight. We want bombing. What are you? You are solving the problem it's so simple to be solved. It doesn't work.
It's too good. ګریشون سلیمون چې د معبد د جوړولو د ادارې مشر دی د دې پوښتنې په جواب کې چې اوس خو پر دې ځای د مسلمانانو 2 مسجدونه ودان دي له دې مسجدونو سره به څه وکړو په جواب کې وایي دا دواړه مسجدونه به په یوه غټه لفافه کې ور وپیچو او د حکومت څخه به غوښتنه وکړو چې د مسلمانانو سره دا یوه نیکي وکړي چې مکې ته یې ور ایمیل کړي. Take the Dome of the Rock and the Al-Aqsa Mosque, and we shall do, the government will do it as a great favor for the Muslims, put them in a big envelope and mail them back to Mecca. دا ټولې تیاری او امادګۍ د دجال د راتګ دپاره روانې دي چې دوی یې مسیح بولي. د دوی په اند د دې غوا تر قرباني کولو او د دې معبد تر ودانولو وروسته موږ د دجال زمانې ته داخلیږو او دا کار د دجال راتګ ډېر رالنډوي. د دې قربانۍ وروسته به د دوی حملې د مسلمانانو پر ضد خورا ډېرې او خونړۍ سي او دوی د خورا ډېرو ورانیو ارادې لري تر څو وکولای سي چې هیکل سلیماني جوړ کړي. د معبد تر جوړولو وروسته دجال راځي، هغه دجال چې ټوله نړۍ به یې د فریب او دوکې په چال کې راګیر سي، مګر یوازې هغه کسان به ژغورل کیږي چې عقیده یې پخه او ایمان یې محکم وي. مسلمانان، عیسایان او یهود درې سره په دې عقیده دي چې په آخر وخت کې به عیسی مسیح راځي. خو مسلمانان په دې خبره هم عقیده لري چې عیسی مسیح چې د مریم زوی و یو ځل دنیا ته راغلی و چې خدای جل جلاله ورته بې له پلاره ورکړ، خو یهودیانو د هغه حقانیت ونه مانه او ویې ویل چې دا د یو انسان زوی دی چې مریم یې د شرمه پلار نسي یادولی. هغه کسانو چې دی یې رښتینی وګڼلو د هغوی نسلونه یهودو په افراط کې واچول او په دې عقیده سول چې عیسی بن مریم په خپل خدای او د خدای زوی دی. د په خپل ځان قرباني کړ او زموږ د ګناهونو کفاره یې ادا کړل او بیا بیرته راژوندی سو او اسمانونو ته پورته سو. خو موږ مسلمانان بیا په دې عقیده یو چې عیسی بن مریم یوازې د مریم علیه السلام زوی دی او د خدای جل جلاله بنده او پیغمبر دی. یهودو یې د وژلو هڅه وکړل خو الله جل جلاله اسمانونو ته پورته کړ او په آخر د زمان کې چې کله د دجال فتنه ډیره خپره سي نو بیا به د اسمانونو څخه همدا عیسی بن مریم راښکته سي او د یاجوج او ماجوج د فتنې سره سره به د دجال فتنه هم له منځه وړي. دا به هغه وخت وي چې ونې او بوټي به هم د یهودو او عیسایانو پر خلاف وي او مسلمانانو ته به دا وایي چې زما تر شا یهودي پټ دی. دا چې یهودو عیسی بن مریم ونه مانه نو دوی بیا وویل چې زموږ عیسی مسیح را روان دی او دوی ټول په دې عقیده هم دي چې کله زموږ عیسی مسیح راسي نو زموږ سره به مرسته وکړي چې زموږ مقابلې ډلې له منځه یوسي. یهودان په دې عقیده دي چې مسیح به د مسلمانانو او عیسایانو په له منځه وړلو کې ورسره مرسته کوي او عیسایان په دې عقیده دي چې عیسی مسیح به د دوی سره د مسلمانانو او یهودانو په له منځه وړلو کې مرسته کوي. خو مسلمانان د دوی عیسی مسیح ته دجال وایي او دا هغه دجال دی چې خپل ځان به الله بولي او یوه ستره فتنه به ځکه وي چې خورا بېشانه واک او قدرت به الله جل جلاله ورسپارلی وي تر څو د کلکې عقیدې مسلمانان ورباندې وازموي. دلته د تعجب خبره دا ده چې عیسایان د یهودیانو سره د دجال په راتګ او امادګۍ کې مرسته کوي او بیا په دې عقیده هم دي چې عیسی مسیح به د دوی مرسته د یهودو په بربادولو کې هم وکړي. د دجال د ښکاره کېدلو یوه علامه دا ده چې په منبر کې به یې په اړه خلکو ته هیڅ معلومات نه ورکول کیږي. آیا تاسو په کوم مسجد کې پر منبر د کوم امام څخه د دجال په اړه کوم څه اوریدلی دي؟ آیا خپل تاسو د دجال د فتنې په اړه کومه امادګي نیولې ده؟ حالاتو ته په کتو آخرت خورا ډیر رانږدې سوی دی او له بده مرغه زموږ څخه آخرت دومره هیر سوی دی چې هیڅکله هم موږ دومره غافله نه وو. حل لاره دا ده چې د پخوانیو په څیر د خپل خدای طرف ته رجوع وکړو او یوازې د هغه جل جلاله څخه پر موجوده او را روانو فتنو د کامیابۍ طمع ولرو. کله چې موږ الله جل جلاله ته امید ور وګرځوو نو هغه به مو په خپل پناه کې واخلي. پر دې سربیره موږ باید په فکري او نظامي توګه د خپل قوم، نسل او ځانونو وړتیا د یهودو پر وړاندې لوړه کړو او دې هر څه ته اماده واوسو د مسلمانانو د برم او عزت د اعادې په هیله.